د وطن میډیا قدرمن لیدونکو السلام علیکم. دا هم تازه خبر له ایران او پاکستان څخه د څه باندې 1 میلیون افغان کډوالو راایستل او شړل. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي د روان میلادي کال له پیل څخه بیا تر دا مهاله څه باندې 1 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه بیرته افغانستان ته تللي او یا هم ایستل شوي دي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ دسمبر 14 لیندۍ 22 په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کډوالو زیات شمیر یې په خپله خوښه هیواد ته ستانه شوي او یو شمیر نور د ایران او پاکستان لخوا په زور ایستل شوي دي. د کډوال د نړیوال سازمان د معلوماتو په اساس زیات شمیر کسان چې بیرته افغانستان ته راغلي قانوني اسناد یې نه لرل او په قاچاقي ډول ایران او پاکستان ته تللي وو. دغه سازمان ویلي چې د افغان کډوال افغانستان ته په بیرته ګرځېدو سره اوس بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د دغه سازمان کارکوونکو له ایران او پاکستان څخه راستنه شوي کډوال ثبت کړي، د هغو سره یې مالي مرسته کړې او د حرفوي زده کړو زمینه یې ورته برابره کړې ده. په افغانستان باندې د طالبانو تر حاکمیت وروسته او تر هغه مخکې ګڼ شمېر کسانو د اقتصادي ستونزو له امله ایران او پاکستان ته کډوال شوي. تر دې مخکې مرسته رسونکو سازمانونو ویلي وو چې ایران چارواکي هره اونۍ زرګونه افغان کډوال په زوره خپل هیواد ته استوي. یو شمېر افغان کډوالو چې د ایران لخوا ایستل شوي فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې په ایران کې په نامناسب ځایونو کې اچول شوي وو او ایراني چارواکو ورسره ناوړه چلند کاوه. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ په افغانستان کې رامنځته شوي وضعیت ته په کتو له هیوادونو څخه غوښتي چې په زوره له خپلې خاورې د افغان کډوالو ایستل بند کړي. قدرمن لیدونکو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.